السلام علیکم. د یوې داسې دنیا په باره کې سوچ وکړه چې په هغه ځای کې نه ګرمي ډېره زیاته سوې وای نه یخني ډېره زیاته سوې وای، د سپرلي موسمي او ښه مزېدار ښکلې ونې بوټي ځنګلات په هر ځای کې د انسان پکې روح خوشحالي. دا لوګي چې وځي دا کم د فاضل فیولز نه چې پیدا کېږي، د ګاډو نه، د کارخانو نه، د بټو نه، ګنده لوګي چې ماحول ګندګۍ یو ګلوبل وارمنګ کار کې بل خلکو ته دا بیماریانې د سا بیماریانې لګي. دا لوګي موګي ملته نه وي او د هغې باوجود تا ته بجلي هم پرووایډ وي، هر قسمه سهولیت هم تا ته پرووایډ وي. تو سوچ کو څومره مزه به کوي دغه ځای. دغه شانته کې یو ښار د سعودي عرب کراون پرنس محمد بن سلمان جوړولو والا دی، اراده کړې د اناونسمنټ په 2017 کې کړو. د پروجیکټ نوم دی نیوم. دی خو ماته وګوره دا د سعودي عرب ایریا ده کنه، دا سعودي عرب دی. دا سعودي عرب د ریډ سی، جارډن او د مصر سره په خوا کې په دې ګوټ کې دا ایریا یې راایساره کړې ده او په دې کې د دغه شان ښار جوړوي چې دغه ټول سهولیات به پکې، دا کوم سهولیات مې چېرته اوس ووي چې د انسان پکې روح خوشحالېږي. او دې ته که مونږ ښار نه د ښار په ځای ملک ووایو نو هم به صحیح راځي، ځکه چې ډېره غټه علاقه ده راایساره کړې، تقریبا 26,500 کیلومتر سکویر، 6,000 کیلومتر سکویر ایریا یې راایساره کړې. دا تقریبا د دې ملک عمره راځي. دی خو وګوره د جرمني او د فرانس سره دا ملک نه دی، خو کې بلجیم چې ورته وایي د بلجیم عمره علاقه د په دغه ځای کې راایساره کړې. نو ته ویلی شي چې پوره یو وړوکی غوندې ملک یې راایساره کړی دی چې په هغې کې به دا ټول هر قسم سهولیت دی پرووایډ کوي، کم مې چې ته وي. دې ایریا ته وګوره، دا ایریا ته زره لنډومه دی خو دا ایریا د سعودي عرب دا ګوټ، دا ریډ سی ده، دی خوا مصر دی، دی خوا جارډن دی، او دا د اسرائیل لږ ګوټ راښکاره شوی دی. یعنې دی چې د اسرائیل سره لږ خوږ کېږي که نه، دا د خپل یېرې نه هم خوږ کېږي. ده ته پته ده چې په دې ځای کې زه د اربونو ډالر لګولو والی یم، سبا که زما د ده سره جنګ شو یا مې ورسره مسله پیدا شو نو دا ځای رالولي د اربونو ډالر راله نقصان کېږي. نو هغې سره هغه ورو ورو خوږ هم کېږي. هغه په هغې ایمېک کوریډور کې مو سره په قلاره روغه کوله باسونه مونږ کړي دي. نو دا ټوله ایریا ده. دې خو ته وګورې په دې کې به دی د نیوم سټي، د نیوم پروجیکټ چلی 26,500 کیلومتر سکویر عمر ایریا دی. دا ګوره اول خو ځان په دې باندې لږ غونته کې سرسري پوهه که او بیا یې ته په اخره کې خوږانې ویم چې دا داسې اسان کار نه دی، په دې کې خوږانې هم ډېرې زیاتې دي. د دې پروجیکټ نوم دی نیوم. نیوم مطلب نوی فیوچر، مستقبل. ایریا د 6,500 کیلومتر سکویر. تا ته ما ووي تقریبا د بلجیم ملک عمر ایریا د راایساره کړې د 4 سب پروجیکټس دي. دې کې نمبر 1 ډیلاین یو ښار دی چې په هغې کې به خلک اوسېږي، تقریبا 90 لاک خلک به پکې اوسېږي. دویم اګزګن د کارخانو سنټر دی، په دې ځای کې به کارخانې په دغه علاقه کې. دریم تروجینا دا غریز علاقه پکې جوړه کړې ده، ښکلې کړې ده پکې. او څلورم سنداله دا پکې جزیره ده جوړه کړې ده. نو دا 4 سب پروجیکټس په دې نیوم کې دننه پراته دي، د لاین، اګزګان، تروجینا او سنداله. اوس یو ته ګوره چې په دې کې دی کوي څه د ټولو نه مشهور چې په دې کې کوم یو دی هغه دا یو دی دی لاین. په دې کې څه دی ګوره وته د دې علاقې نه د دې سر نه راواله د هغې سره پورې به داسې د لاین په شکل کې یو اوږد ښار دی جوړوي. د ده اوږدوالی به کم از کم 170 کیلومتره، 170 کیلومتره. خپل خواوشا ایریا کې وګوره ستانه کم یو ښار یا کم یو ځای 170 کیلومتره لرې راځي او سوچ کې راولي نو تا ته به اندازه ولیکي چې دا څومره اوږد ښار دی جوړوي. 200 میټره به دی پلن وي، 200 میټره پلن، 170 کیلومتر اوږد. نو د لاین په شکل کې به په دې وجه ورته دی لاین وایي. تا ته پته شته په دې کې چې څومره انرژي ریسورسز دي، بجلي چې پیدا کېږي، هغه په کارخانو کې پیدا کېږي، که هغه ته د ګاډو دپاره استعمالوي، که د خپلو کورونو دپاره استعمالوي، د مختلف ذریعو نه چې ته انرژي اخلي او بیا یې استعمالوي، هغه به رینیویبل انرژي. مطلب دا چې په هغې کې به دا لوګي موګي نه پیدا کېږي، دا کاربن امیشن نه وي، دا به پکې زیرو وي. زمونږ دا ګلوبل وارمنګ چې کات شوی دی که نه، دا دنیا ورو ګرمیږي او په هغې کې مختلف قسم دا زهریله ګیسونه انسان ته مختلف قسم بیماریان هم لګوي. نو هغه زیاتره د دې کاربن امیشنز نه کېږي. دا کاربن امیشن به په دې کې دی زیرو کوي چې ماحول بالکل داسې لکه د سپرلي موسم ټول کال بیماریان به نه وي، داسې حالت دی جوړوي. او به هلې کېږي چې دې کې دی ټول رینیویبل انرژي انسټال کړي، دی پکې ټول رینیویبل انرژي انسټالوي. نو دې ته وګوره دا هر څه چې پکې دی سهولیت پرووایډ کړي که نه، داسې یو امیجنري یو ایریا به جوړ شي، داسې پسې لاړ شه، داسې یو اوږد ښار به دننه به پکې هر قسم سهولیت موجود وي. په دې کې به دې چاته پرسنل ترانسپورټ نه پرېږدي. مطلب داسې نه چې د طارق پټان سره ځان له موټر سایکل دی او د خانګل سره ځان له موټر سایکل دی او خپل پې واړه او زه خپل ګاډی، دا حساب کتاب به نه وي. پبلک ترانسپورټ به خلک به ټول پبلک ترانسپورټ استعمالوي. هغې کې به سهولیت دومره وي چې دا 170 کیلومتر فاصله نه ده، دا جسټ په 1.5 غنټه کې توالی شي. که هغې سر ته ځي او که دې سر ته ځي په 1.5 غنټه کې به دې رسوي رارسوي. هوایي ترانسپورټ به هم پکې، ځمکي ترانسپورټ به هم پکې، او ځمکه کې چې دننه کوم ترانسپورټ دی هغه به هم پکې چې کوم ته استعمالول غواړې اني ټایم به تا ته اویلیبل دي، 2 منټه به دې هم نه ضایع کېږي. دونه مزیدار به پکې دا جوړ کړی. د هغې نه علاوه ایډوانس ټیکنالوژي او روبوټکس به پکې استعمال شوي. ځای په ځای به تا ته د AI نه جوړ شوي روبوټونه میلاویږي، ستا کار به ستا په اډر باندې کوي. لکه مثال کې طور پر ته په لاره باندې روان یې تږی شوې، ورته شو دغه ځای کې مختلف قسمه د AI نه جوړ روبوټس انسټال شوي، هغې ته یې مالې اوبه
یا ما د کول ډرینک یا څه پکار دی یخ پکار دی ګرم پکار دی څنګه پکار دی ورته یا بدل درکې اني ټایم بس تا خدمت ته باغ ځکه ولادي دا سي اډوانس ټیکنالوژي او روبوټکس په دې کې د انسټال چې د خلکو په کې روحونه خوشحالي او کم از کم په دې کې بده 90 میلیون ریزیډنټس راځي کې دا 90 نه 9 میلیون 90 لاک لسکم سل لکه خلک بده په دې کې راځي کوي په دې کې راځي کې دومره کیپاسټي په دې کې دا نو دا د دنیا د ټولو نه یو غټ او بهترین خار چې په هغه کې هر قسمه فیسیلیټي موجوده دا بده جوړ کی جلاین د دې نه علاوه بیا دویم چې کوم په دې کې دی هغه ته موږ وایو اګزاګان څه شی دی خو تو ګوره د اکټاګان په شان کې ایریا به اشاره کړی د سیاته ګوټیز اکټاګان نوم بده د اګزاګانی دا بس کې دا به انډستریال کلسټر په دې کې به د کارخانو ضرورت راځي کنه یوازې خار خو نه دی کارخانه به چې هغه ستا جامه ستا پیزار مختلف قسمه د ضرورت سيزونه جوړي ستا دویان ستا د بچو کاپی پنسل ربړ وغیرہ دا مختلف قسمه سيزونه جوړول د لپاره په دغه ځای کې کارخانه انسټاليږي او د هغه لپاره بیا د ایریا چې هغه نیم د سمندر پورې دی خو هغه نیم به خو په دغه صحرا کې اګزاګان به وتوایو د هغه سره چې مختلف قسمه انډستریز چې هغه دویان وغیرہ ته تیاری د خوراک سامانونو د تیاری جامه پیزار د تیاری انډستریز کارخانه دا اغه نه علاوه انوویټیو هبز می مطلب اس د شي زینه به پکې جوړ کړي چې په هغه کې انوویشنز کېږي نوې سيزونه جوړيږي ریسرچ کېږي او نوې سيزونه جوړيږي مثال کے طور پر ستا موبایل شو یا د سکرین ټیکنالوژي شو یا د ماشين جوړولو ټیکنالوژي شو یا مختلف قسم نور ټیکنالوژیز په هغه کې به ریسرچ کېږي ګوره څنګه چې په امریکا کې سلیکان ویلی دا چاینا هغه شان جوړ کړل نوې ریسرچ کوي او نوې سيزونه روباسي باغې کې دوی انویسټمنټ کوي نو هغه ټیکنالوژي دا دوه ملکونه په دنیا کې مخکې کړي دي هغه شان دي ریسرچ کول او نوې سيزونه جوړول هغه به په دې ځای کې انوویټیو هبز به کې جوړ کړي نو دوی هم کوشش کوي چې ځان په دغه ریسرچ او نوې سيزونه جوړول کې مخکې کوم نه چې په دنیا کې مخکې شم او دا هغه لپاره ښکاره خبره ده ټیلنټډ خلک په کاري نو ټیلنټ اټریکشن غونډه کې سيزونه په کې دلی چې تعالی سیوا پیسې تعالی فیسیلیټیز تعالی مختلف قسمه بنگلې چې سړي په کاري بدل درکم خو زمات تکړه ساينسدانان تکړه خلک چې په څه قسم ټیلنټ دي هغه پکار دي هغه ټیک ټاک والے ټیلنټ نه خالص ته خو زمونږ خلک ټیک ټاک کې چې سر تاو راتاو کی کنه او یو سیډ خرول یو بل کول او کړي او داسې تاو راتاو کی هغه هم خلک ټیلنټ وي دغه شیزونه ټیلنټ نه یا د چيلې ملي یوازې باسي تم ټیلنټ وي ټیلنټ دي ته وي چې هغه یو قوم له یو ملک له فائدہ ورکړي ته ټیلنټ وي نو هغه شان قسم ټیلنټ به دی راغوړي دلته نو دې ته موږ وایو اګزاګان یو به پکې دی ډیلاین شو خار شو اګزاګان شو کارخانه وغیرہ او انوویټیو هبز چې پاره کې ریسرچ کېږي مختلف قسم نوې سيزونه نوې سامانونه او د ضرورت سامانونه پکې جوړيږي دوه شو دریم چې دی نو هغه په دې کې تروجینا دا بس د چکر د پاره خمزدار غریزه علاقه خلک چې اکثر چکر لګي نو غریزو علاقه ته ځي کنه نېچرل بیوټي چې پکې اقا شانته کې نېچرل بیوټي به یو قسم د جوړولو کوشش کوي چې په دې کې غریزه علاقه یو ته ګوره خمزدار واوري او باقي کې خپل لار داسې سینریان پکې جوړ کړي چې د خلکو پکې زړه لګل کې غرونه نشته کنه په دغه علاقه کې د غزې ته مونږ تبوک وایو تبوک د سوبینوم د پای کې غرونه نشته نو په غزې کې بدای داسې قسمه ایریاز جوړي ماونټین ریزورټ به جوړي او باقي کې لګزري امنیټیز جوړي ښکارا خبره دغه د مالداران خلک راځي کنه ما ته خو ته نشو نو پای کې غټي هوټلې غټ ویلاز د مختلف قسم ایریاز چې پای کې خلک اوسېږي ګرځي چکرې پکې لګي او دا غي نه علاوه ایڈونچر سپورتس کول شي غرونو ته راتلی شي پای کې به ولادي لارې جوړ کړي نو هغه سکاینګ یا سنوبورډینګ نه کوي هغه په واورو کې چې ګوره خپل ته وګدوګ د سيزونه تختې چولي کنه د چوکي وسري او داسې خوېږي او پاوا کې جمپونه لګي ایڈونچر سپورتس دا غي ایریاز به وته پرووايډ کړي مطلب د چکر د غریزي علاقې د چکر چې کوم مزه هغه به ټول پدې کې پرووايډ کړي نو خلک چرته ازلو چې غریزي علاقې د چکر لګوم نو غریزي علاقې هم دوی ته په دغه ملک کې یا په دغه خار کې په نیوم کې دنه اپلایډ دی پروجیکټ سب پروجیکټ ته پکې مونږ تروجینا وایو تروجینا هم د پکې شانته دین علاوه په هغه کې یو جزيري چې هغه ته مونږ وایو سندالا د ته مونږ سندالا وایو ښه سندالا دا سندالا به جوړ کړی یو جزيري خانان خلک خو بیا جزیرو تم چکر لګي کنه جزیره مول مزه ورکه جزیره شي غیر چا پیرو او په منځ کې وچا اکه وچ زمونږ جزیره وایو نو په دې جزیره کې مغټه غټه بنگلې ویلاز وغیرہ پرووايډ کړي بیچ به پکې کشتۍ به پکې خلک پکې چکر مګر لګول شي نو کو د چا زړه وشي چې جزیره ته چکر لګول غواړم په نیوم کې دنه د جزیره ملاویږي پر رټ سي کې بدن د جزیره جوړ کړي نو ګوره هر قسمه فیسیلیټیز په هغه ځای کې دنه پرووايډ شو او دا سلور سيزون نه دي د لاین د خار اګزاګان د کارخانو د سنټر او د ریسرچ د سنټر انوویټیو هبز وغیرہ او تروجینا غریزه علاقه د غریزي علاقه چې کوم مزي هغه خلک چکر لګي دغه چې کوم مزي هغه ایریاز نو هغه تروجینا شو او سلورم جزیره سندالا دا سلورونه به یو بل سره انټر کنیکټډ وي مطلب چې څوک کم ځای تتل غواړي خو په اسانه او په ترانسپورت خو ایزیلی په هغه ځای کې دی هغه ځای تتل شي نو چې سره زړه غواړي هغه باغل ته کې د پرووايډ هر قسمه فیسیلیټیز به پرووايډ دا ټول سره د په نیوم کې راګیر کړی دي دنه اوس دا اراده خو وکړه
او دا اراده د زکه وکړه چې دته پته ده چې د اکانومي نه د سعودي عرب اکانومي دا زما وروره د نیمې نه سیوا په پټرول باندې ډیپندنت ده دوی په پټرول باندې منحصر دي او پټرول پر روان وخت کې ډیر زر ډاون کېدو ولې یو په ځمکه کې ختميږي او یو خلک رینیوي بل انرژي ته وړي نو دغه سوچ دوبه هم کړو کنه شیخ راشد ابن المختوم نو هغه څه لوکو د خپل د ایریا نه د ټوریزم سپاټ جوړ کو هر قسمه فیسیلیټیز خلکو ته پروواید کړ د دنیا چې کوم سیاح دي چې چکر لګیا به دوبه ته خامخا راځي د یورپ نه سیوا ټوریزم خاص سپاټ په دوبه کې جوړ کړی د یورپ نه خلک دوبه ته چکر راځي نو د موس اق نقل کې دی چې زم د خپل سعودي عرب نه یو ټوریزم سپاټ جوړ کوم چې دلته کې خلک چکر راځي نو زما اکانومي بیا په پټرول باندې ډیپندنت نه نو کو پټرول سبا ختميږي نو دا خبره باندې چې تیل ختم کېل ختم دا باندې زما اکانومي زما اقتصاد با په ټوریزم باندې په سیاح چې کوم راځي دا غنه چې کوم پیسې ګټل کېږي پاغي باندې به منحصر نه دا هغه د پاره د دغه قسمه یو لوی پروجیکټ د روان کو سوچ وکړو پلان وکړو او د هغه نه بعد د دې اناونسمنت وکړو په سن 2017 کې او وی چې دا پوره کېږي په سن 2040 پورې خو چې کله شروع شو کنه پته وته ولګي چې په دې کې ډېرې غټې مسلې راځي او څنګه هغه د محمد بن سلمان پوره ډیپریشن ته دې مسلو ورته ولې نمبر 1 مسله خدا د دې باندې چې کوم د اسټیمیټډ کاست لګول چې په دې باندې به خرچه سونه راځي نو هغه تقریبا 1500 ارب ډالر راتله اوس 1500 ارب ډالر ډېر زیات دي خو دوی لغم کولای شو یا خپل تیلم دی وسره پبلک فندز نه پیسې کلیکټ کولای شولې نو 1500 ارب ډالر خرچه په دې باندې اسټیمیټ لګیدل خو چې اوس په کار شروع شو کنه د لاین باندې کار شروع شوی تقریبا 2.5 کیلومتر شوی دی او دا نور کارم دا غینه چې اوس اندازه نو خرچه ډیره زیاته تیز روانه ده زما وروره اوس چې کوم اندازه لګول کېږي نو چې کم از کم دا به 2 کرب ډالر پورې خرچه رسی 2 ارب نه ښه 2 کرب ډالر پورې به خرچه رسی تقریبا 2000 ارب ډالر پورې او لګولي سو صرف 1500 ارب ډالر نو اوس د نوارو پر خطر چې دا دونه پیسې به کم ځای نه را پیدا کوم دا پیسې پیدا کول اسان کار خو نه دی کنه مین مسله په دې کې دا پیدا شو نمبر 1 دویم دا چې په دې کې کم ټیم د اسټیمیټ کړو په 2017 کې اناونسمنت وکړو کار شروع کو ډایرکټ ویل چې 2040 پر به ان شاء الله دا مکملي خو دا کم کار چې روان دي نو هغه دومره سلو روان دي چې دا غي اوس اندازه لګول کېږي چې کم از کم 2018 پر خو نه کېږي د 2018 نه رستنې خبرې کوه نو ټیم هم ډېر غټه ایشو شوله هغه ځان له په ډیپریشن پسې د ډیپریشن جوړ کو او دریم پسې هیومن رائټس ولا را پاسې دی هغه یو ایشو جوړ شوی دا چې کم تبوک ایریا د پدغه ځکه د تبوک صوبه چې دا پدغه ځکه ځینی بدوان عربیان اوسېږي په خواني بدو عربیان نه هغه ځان له دیهاتی کلیوال غونته کې ژوند چتیری هغه اوسېږي په هغه ځکه نو هغه مختلف قسمه انټرویوز ته خلکو هغه سره غوړي کټ کړ چې دا محمد بن سلمان مونږه زمونږ د کورونو په زور وباسي او مونږ ته وایي په دې ځکه مونږ پروجیکټ جوړو زمونږ حکومتي پروجیکټ هغه جوړو لکه د لاین سیټي شولې هغه ځان چا جوړيږي لہذا تاسو خپل ځای پرې دوی او ځای نو دا خو زمونږ د آبا او اجداد وطن دی دا خو مونږ نه جو پرې خو دی مونږ په زور وباسي دا خو د انساني حقوقو بالکل خلاف دي هیومن رائټس والا پس را پاسې دي هغه په وازونه چوتې ګوره چې دا کار ستا خنه دی دا کم خلکو چې د خپل آبا او اجداد په ځای کې اوسېږي ته په زور وباسي چې دلته پروجیکټ جوړم نو هیومن رائټس والا په وازونه چوتې دا د بیل مسله جوړه شوې ده او د دې مسلو د پاسه چې ورپسې کومه بل غټه مسله ده نو هغه مسله ده د اسرائیل سره خو دې په دې وجه باندې ځان خوږی چې روغه وسو کم څنګه چې دوبۍ منلې د ایجپت منلې د به زم ومنه مزه د سره خوا کې خو زما دا پروجیکټ روان دي که سبا مې سره مسله پیدا شونه بیا را کار ګوري او د دغه خو زه منه خو اوس چې د سره تعلقات خوږی نو باقي مسلم دنیا ته خپګي مسلمان دنیا وته چې ښه دی اسرائیل لایخي په غزا باندې د هر طرف نه او د ټولو مسلمانانو وسورانه ده او ته برازي د اسرائیل سره به وسروغه کې د خپل دغه پروجیکټ جوړول د پاره نو مسلمان دنیا مسورانيږي او مسلمان دنیا کو سره ورانه شو د مسلمان دنیا چې کوم سنټر د خانه کعبه هغه د سره په کنټرول کې ده دا کنټرول د سره دی نو بیا د غزان له ورته لویه مسله پیدا شول نو دغه نیوم پروجیکټ کې دا غټي غټي مسلې چې هغه د ښکاری چې مې بي دا نیوم پروجیکټ کامیاب نشي اوس کامیابی دی شي یا نشي والله الاعلم ستا خیال سوی چې دا کامیابی دی شي یا نه د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې سره د خپل انالیسس ثبوتونه وکړه جزاکم الله خیر